بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. غواړم نن د وطن د یو دو بوټیو په اړه باندې له تاسو سره خبرې وکړم. اول بوټی چې زه له تاسو ته در معرفي کوم هغه خرکۍ ده. موږ او تاسو په وطن کې خرکۍ ورته یو، دا یا عکسونه دي. په اردو کې ورته اونټ کټاره یایي، په انګلیسي کې ملک تسټل، په عربي کې شوق الجمل. دې ټولو الفاظو معنا دا ده چې د اوښ خوراک، د اوښ ازغي، او دا بوټی غالبا اوښ زیات خوري. دا بوټی د صحت لپاره ډیر زیاتې ګټې لري. په لنډو الفاظو کې زه تاسو ته وایم ښه خوند لري، ډیر ښه بوی لري. موږ په ماشومتوب کې ډیر زیات خوړل، او د خوراک شکل یې دا و چې کله به سهارا ته ولاړو د پسرلي په وخت باندې دا به نازک و، د دې دغه ازغنې پاڼې به مې ځین لرې کې، هغه د منځ نلونه به مې خوړل، او د همدغه صحرایي وکو چې مونږ یې په ګټو باندې خبر نه وو، خو همدغسې مونږ خوړل. دا و که د ازغو ګلانو، که د خاټولانو، که د نور واښه د ځمځکې وو، د دغو ډېرې زیاتې ګټې دي. اوس دا چې مشکل دا شی ده چې موږ دغه بوټي په علمي نمو باندې نه پېژنو، د دغو ګټې موږ ته نه دي معلومې. کوشش کوو چې د وطن هر بوټی تاسو ته در وپېژنو او تاسو استفاده ځینې وکړو. کوشش هم دا ده. د دې بوټي ګټې ډېرې زیاتې. د شوګر مریضانو ته فایده کوي، د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کوي، د مرضونو په مقابل کې د ینې د ناروغیو دپاره ډېره ګټه کوي. که څوک د ینه یې کمزوري وي، ینه یې چربي ولري، ینه کې سرطاني یا د کینسر ځالې وي، او یا د ډاکټران ورته وایي د ینې ناروغي ده، د هغه لپاره دا بوټی ډېر زیاته ګټه کوي. د پوستکي د مرضونو لپاره ډېره ګټه کوي. د نارینه‌وو او د ښځینه‌وو د جنسي کمزورتیا لپاره ډیره زیاته ګټه لري. د ګردو لپاره ډیر زیاته ګټه لري. که د یو چا وزن زیات وي او صحیه او زیات وزن یې راکموي، له بدنه زهرجن مواد باسي. د تریخي ډبرې ختموي، د ګردو ډبرې ختموي. یعنې دا یو داسې بوټی ده سبحان الله چې پوره یو دواخانه ده، پوره یو درملتون ده. د زکام او د ستوني د تکلیف، د بلغمو، د ټوخي د دغو لپاره ډېر زیاته ګټه کوي. که کومې ښځې مثلا دغه میاشتنۍ ناروغي یې کمه وي او یا مثلا مشکل پکې لري، نو هغه زیاتوي، دردونه یې ختموي. د زنانه مرضونو، ویښتانو لپاره ډېره ګټه لري، ویښتان مضبوطوي. که په سر کې د ماشومانو تسې ورچکي، که یې سرونه سپږې کوي، او یا مثلا په سر کې دانې راخیزي، هغه ختموي. دا ډیر مفید ده، او ویښتان له تویېدلو خلاصوي. که د چا ویښتان ډیر تویېږي او دا د دې بوټي اوبه چښي، نو دا ډیره ګټه لري. د خېټې پاړسوب، ګیس یا ګاز چې په معده کې په نس کې جمع کېږي او خېټه پړسېږي، که یې څوک په پابندي باندې چښي، هغه ختموي. د مثانې تکلیفونه ختموي، بواسیر ختموي. زیات وزن د انسان راکموي. لکه ما مخکې درته وویل چې که چېرته بدن کې د انسان چربي، خېټه یې غټه وي، بدن یې غټ وي، او غواړي خپل وزن راکم کړي او چربي ویلې کړي، د دې بوټي په ذریعه باندې هغه زیاته چربي هم ختمېږي. دا بوټی به موږ څرنګه استعمالوو؟ د دې بوټي که چېرته یې تاسې تازه خورئ، هم دا ګټې لري. د هغې په ګل کې دانې راځي. که هغه دانې تازه وشکوئ، هغه یو څه دانې تقریبا 11 یا 20 دانې د ورځې خورئ، ډېر د صحت لپاره پیدا کوي. 20 به تقریبا زیات وي، 15 دانې، دا زیاته ګټه کوي. که دا بوټی تاسې وشکوئ او چای یې جوړ کړئ، یوه اندازه اوبو ته واچوئ، ویشېږي، او هغه چای یې څښئ په تسه خوا باندې، په فارغه خېټه باندې. دا ټولې ګټې لري چې دا موږ درته وښودلې. او که یې چېرته وچ کړئ دا بوټی، او بیا یوه پوډر یې کړئ، او یوه کاچوغه دا په یو ګلاس کې واچوئ، ایشېدلې اوبه ورباندې توکئ، او 15 دقیقې وروسته یې هغه رڼې اوبه وچکئ، ډېر د صحت لپاره فایده کوي. دغه دانې کومه چې د دې بوټي میوه بلله کېږي، دا که تاسې وچ کړئ، او یا مثلا په آخري وخت کې چې کله دا بوټی وچېږي یا وچ سوی او دانې یې تاسې راوباسئ او پوډر یې کړئ، په کور کې وساتئ. دا پوډر که سهار له مالې تاسې یوه کاچوغه له یو ګلاس ګرمو اوبو سره یا له یو ګلاس ګرمو شیدو سره خورئ، یوه وړه کاچوغه د صحت لپاره ډېره ګټه لري. یو وخت یا 2 وخته، او دا د صحت لپاره هیڅ ضرر نه لري، نه د نارینه‌وو لپاره، نه د ښځینه‌وو لپاره، نه د حامله ښځو لپاره، نه د نورو مېرمنو لپاره. یعنې که د یو ښځې اولاد په نس باندې هم خوړلی سي، او که اولاد نیو په نس باندې هم خوړلی
خوړلای شي. د ښځو او د نارینه‌و د دواړو لپاره دا بوټی ډېر زیاتې ګټې لري. که یو څوک شکرې ناروغي لري یا د شکرې له خطر سره مخامخ وي او یا مثلا شکر یې زیاتېږي، که دا په پابندي باندې خوري د شوګر مرض راټیټوي، شوګر ټیټ ساتي. خو چې څوک یې پابندي باندې خوري نورې دواوې دي بیا نه ورسره خوري، ځکه چې کېدای شوګر یې ډېر راټیټ کړي. د ډاکټرانو سره مشوره کوي او که چېرته څوک د شوګر په ابتدا کې په دې باندې د هغې شوګر کنټرول کېږي. دوهم بوټی چې غواړم تاسو ته یې وښیم هغه د موږ او د تاسې جوز ازغي دی. جوز ازغي دغه یې تصویرونه دي، زه تاسو ته لیږم. دا بوټی هم په ابتدا کې چې کله راشین سي ډېر خوندور وي، چې اول راشین سي ډېر خوندور وي، خو بیا وروسته ازغي کوي، بیا ګلان کوي. داسې کله به تنکي وو موږ به خوړل، کله به اول راشنه سو دا به هم خوړل، له خاورو به هم صفا کول خوړل، او چې کله به غټ سو بیا به هم د هغې ګلان او د هغې میوه خوړله. دغه میوه هم تاسو ته ښکارېږي، دا ګلان هم تاسو ته ښکارېږي، خو هغه د تنکیتوب عکسونه یې ما پیدا نه کړو. نو دا بوټی هم ډېرې زیاتې ګټې لري. دا جوز ازغي ته په عربي کې عاقول یایي، په انګریزي کې ورته کیملتارن یایي. په دې باندې علمي څېړنې شوي دي. دا هم جنسي قوت برابروي، متیازې ډېروي، ویښتانو ته طاقت ورکوي، زړه ته طاقت ورکوي، هاضمې ته طاقت ورکوي، معده نرمه ساتي، بدن چسپانده ساتي، د زړه ناروغي ختموي او د تنفس ناروغي ختموي او خارش مارش په بدن کې ختموي، د تریخې ډبرې ختموي، زیړی ختموي، وینه صفا کوي، دردونه آراموي، د ښځو سیلان الرحیم یا لیکوریا ورته وایي چې هغه اوبه د ښځو بهیږي له مخایه هغه ختموي او عضلاتو طاقت ورکوي، لوړ فشار ټیټ ساتي، بدن له زهرجنو موادو صفا کوي، د پنکریاس باندې او وینه فعالوي، ویروسونه په بدن کې ختموي، سبحان الله، د ګردو ډبرې ختموي، دردونه چې په بدن کې هغه ختموي، سردرد ختموي، د متیازو تکلیف ختموي، د بندو دردونه ختموي. ماشومانو چې کله وینه تر پزه بهیږي د هغو لپاره که یې وخوري مطلب هغه وینه یې بندوي. د ستوني التهاب، ستوني د چا درد یا ستونی زخمي یا مثلا هغه نه چې د ستوني التهاب د لوزتینو یا د سټنسلز د هغو التهابي انفیکشن یې پاړسوب یې هغه ختموي، د غوږونو ته فایده کوي، د اسهال مخه نیسي، د سترګو ناروغي ختموي او زیات وزن هم راکموي. دا به تاسې یوه اندازه که تازه وشکوي هم چای جوړ کړي وي ایښوي په اور باندې او تقریبا په اور باندې یو 15 دقیقې پرېږدي چې ښه خوند یې وروځي او بیا هغه اوبه څښي، صفا کوي یې، چڼئ یې او هغه اوبه سهار له مالې په تسخوا باندې څښي. همدغه یې طریقه ده. او که داسې تنکي وي، نازک وي، خوړلی شي، ګلان یې خوړلی شي، میوه یې خوړلی شي، چې کله سهارا ته ووځئ خوري یې، صفا کوي یې خوري یې. دا ډېرې زیاتې ګټې لري. الله تعالی هم له ښې روغتیا برخمن کړه. دعاګانې راته کوي. زه حکیم مولوي قدوسي د تاسې دعاو محتاج له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.